علیکم. راځئ ګایس نن چې دی تاسو ته د برازیل د ویزو په هکله معلومات درکوم چې د برازیل ویزې بشري ویزې به څنګه کیږي او همدارنګه که څوک غواړي چې دی د چکر ویزو یعنې مطلب ټوریسټي ویزو ته لاړ شي نو سیاحت لپاره لاړ شي هغه ویزو ته به اپلای څنګه کوو. لومړی د هر څه نه مخکې زیاتره کسان پوښتنه کوي د هیومانیټیرین ویزا د بشردوستۍ ویزې چې دي اصلا تاسو به لاړ شئ د هغوی خپل رسمي ویب سایټ ته ورشئ او تقریبا چې دی دا بشري ویزې چې اوس هم زیاتره افغانان په ورته منتظره دي خو ولې هغه ویزې چې دي تقریبا اوس هغه د 2024 دغه چې دی د 2025 د فبروري د میاشتې کې چې دی ختمې شوي دي او هغې نه پس اوس نشي کولی څوک هغې ته اپلای وکړي. هغه وخت پوره شوی دی چا چې ایمیلونه او ځایونه لیږلي نو تاسو یې کولی شئ په ویب سایټ کې پوره معلومات ترلاسه کوي. نو تاسو اوس چې دی نشي کولی هغه ویزو ته اوس اپلای وکړئ. امکان لري راتلونکي کې خلاص شي اما فعلا چې دی اوس ورته موږ لاسرسی یعنې مطلب موږ دپاره داسې دغه خلاص نه دی. نو تاسو کولی شئ د دغه ویب سایټ څخه چې دی تاسو پوره معلومات www.gov.br دا ولیکئ نو تاسو به د دې ویب سایټ ته ورشئ د برازیل د هغې په هکله تاسو غواړئ معلومات ترلاسه کوئ نو آیا افغانانو ته ویزې شته دی بشردوستۍ والا او که نه. انشاءالله یو بله ویډیو زه تاسو ته چې دی بیا نیکسټ ټایم جوړوم چې د که چیرته د چا ژوند په خطر کې وي یا پر اگزامپل بل یا نور د وومنس رایټ په هکله باندې دې باندې کوم نیوکې اوسېږي څه نور مطلب په افغانستان کې ستونزه وي دا غواړي چې ځان ته سرپناه پیدا کړي نو دا بیا څنګه اپلای کولی شي بشري ویزو ته د برازیل. انشاءالله هغې باندې به نیکسټ ویزو دغه یو ویډیو تاسو ته جوړوم. نن راځم تاسو ته چې دی په دغې باندې خبرې کوو چې د برازیل ویزو لپاره چې دی یعنې د چکري یا د چکر لپاره کومې ویزې چې اپلای کېږي هغه څنګه اپلای کولی شو. نو راځئ تاسو به چې دی یو ویب سایټ چې زه به تاسو ته د دې ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو ته درکړم د ویب سایټ له لارې به تاسو په هماغې مستقیما کلیک وکړئ او تاسو به چې دی دې صفحې ته راولي. نو کله چې دې صفحې ته راغللی لومړی تاسو چې دی دغه ریکوایرمنټس کوم دي دلته کوم څه چې درنه غواړي اصول دي همدارنګه په کوم اصولو تاسو دې ته اپلای کولی شئ تاسو ټول دا لوستلی شئ. اما که انګلیسي کې درته ستونزه اوسېږي نو تاسو رایټ کلیک وکړئ داسې او لاړ شئ دلته ټرانسلیټ ټو پښتو په دې باندې کلیک وکړئ. که چېرته دلته انګلیسي لیکل شوي وه نو تاسو په 3 ډاټس باندې کلیک وکړئ او چوز انادر لنګویج باندې کلیک وکړئ نو د دې ځای نه ورته یو لنګویج انتخابولی شي نو بیا داسې هم کولی شئ. نو که ستونزه وي کلیک پرې وکړئ نو تاسو ته ګورئ دا پښتو ته وژباړل شو دا به تاسو چې دی وګورئ. ښه نو تاسو سره اسناد ضرور دي او امضا او حساب اصلا پروسس د دې داسې دی چې تاسو به لومړی چې دی اول که چېرته تاسو د برازیل ویزو ته د ټوریسټي ویزو ته چې دی ټوریسټي ویزې ته اپلای کوئ نو د دې لپاره باید تاسو چې دی لومړی اپلیکیشن ډک کړئ. د ویزو اپلیکیشن چې دی داسې دی چې تاسو به لومړی خپل معلومات ابتدایي معلومات دا ټول به ولیکئ او دا پروسس به تر یو ځای ورسوئ. زه ستاسو مخامخ دلته مخکې بوځم تاسو متوجه اوسېږئ چې سره کم تر کم ځای پورې باید داسې لاړ شو. نو دا اصول مو چې کله مطالعه کړل ځکه اوس ټول تاسو ته تشریح کوم نو وخت زیات لګېږي خو سمپل تاسو کولی شئ لومړی ګورئ چې دی تاسو مطلب امضا او عکس او حساب کتاب دا باید په لاس ولرئ. دوهم باید په تاسو چې د اپلیکیشن باید لومړی همدغه درخواست باید کمپلیټ کړئ او ستاسو چې دی دغه څومره اسناد چې پرنټ دي تاسو به بیا امضا کوئ او د دې امضا سره چې دی تاسو سفارت ته ځئ کوم سفارت کې چې دی ستاسو دغه ویزا چې دی پروسس کېږي هماغه ځای ته ځئ که اما سفارت له طریقې نه کوئ نو تاسو کولی شئ چې دی د ایمیل د وروسته راځم تاسو ته په ایمیل کې هلته یې ښیم چې څنګه کولی شئ هغې ځای نه تاسو خپل پروسس مخکې بوځئ. نو دا تقریبا چې دی یعنې مطلب چې دی حد اقلا دې ته باید تاسو 180 ورځې دا یو پروسس لري امکان لري مخکې وشي خو تر دې دمه پورې ستاسو د اپلیکیشن پته لګېږي. تاسو دا ټول متن دلته لیدلی شي او سټپ بای سټپ تاسو راځئ چې دی بل تاسو ته دلته ګایډلاین غونډه کې دی تاسو باید څه وکړئ تصویر مو سره کم اوسېږي ګورئ هر څه آنلاین تاسو ترسره کولی شئ. همداسې چې دی باید تاسو کوم اسناد چې ضرور دی هغه باید په لاس ولرئ.
او باید تصویر مو زوړ نه اوسیږي، فایلونه مو ډیر زیات، هر څه باید تاسو ځان سره ولرئ. نو دا اپلیکیشن تاسو لوس دغه کولی شي. بله مهمه خبره دا ده چې زیاتره کسان د دې بیا پوښتنه کوي چې زه دې ته پیسې څنګه ولېږم او یا 100 روپۍ په دې راځي د ویزې په حساب باندې. نو اصلا خبره دا ده چې دا به تاسو ته چې دی دلته یې ګوره ښکاره یې درته ویلي م دي دې ځای کې چې تاسو به اصلا د دې په هکله معلومات تاسو د هغه چې کله تاسو لومړی پړاو بشپړ کړه هغې نه وروسته به تاسو چې دی د سفارت او یا هم چې تاسو ته کوم ځای نه مشوره اخیستلې هماغه ځای نه به تاسو معلومات درکول کېږي، ځکه دا فرق کوي. نو اپډیټ راځي په دې کې. همداسې چې دی هر څه مو چې کله کمپلیټ کړلو سټپ په سټپ دی بیا د دغې چې دی د سټنډر ان مطلب څه باید وکړي، د اپلیکیشن چې ډکوو باید کومه سي تصویر کومه سي اوسیږي دی د هغې هغه ګایډلاین دی. که چېرته غواړئ اکزام مثال یې وګورئ چې تصویر کم رقم اوسیږي نو تاسو به دغې لینک باندې کلیک وکړئ. همداسې چې دی څه چې دی ضرور دی کم شي. او بله خبره پکې چې دی که چېرته تاسو چې دی دې ته مناسب نه وئ چې یعنې مطلب تاسو کوم پروسس ترسره کړلو او وروسته تاسو کوم فیس ورکړی و هغه فیس چې دی تاسو نه چې دی بیرته نه ریفنډ کېږي، یعنې تاسو ته بیرته نه درکول کېږي. اما تاسو چې کله چې د ویزا اخلئ نو د ویزې په وخت باندې هماغه وختونو کې تاسو عملته پیسې هم ورکوئ، که چېرته وه خو عملته پیسې درنه اخلي. مګر فکر کوم یوازې چې دی ما بعضې ویبسایټونو پکې ولیدل هلته د دې $80 چې دي اصلا خپله د اپلیکیشن فیس دی، خو اما چې دی د ویزې دغه چې دی عملته تاسو یو د بینک رسید غوښتنه کې غواړي، تاسو به رسید ورکوئ. رسید مو چې ورته ورکړه رسید دلته دوی ته لیږل کېږي. هغه $80 چې دي هغه د اپلیکیشن فی تاسو نه اخیستل کېږي، اما د ویزې هغه جدا حساب دی. لومړی تاسو ویزا هلته بوکینګ دی راځئ مخکې ځو هلته به تاسو ته انشاءالله په دې باندې پوه کړم. را به شي دلته به دې ته چک واچوئ لومړی پړاو چې آیا ته خو انسان نه دغه چې دی یعنې ریبوټ خو نه یې، دې ته به چک واچې تر څو دا ثابته کړي چې زه انسان یم. بعضې وختونو کې تاسو دلته یو بل ریکپچا غوندې درکړي، هغه ریکپچا یا تصویرونه درکړي یا گیم درکړي، باید تاسو دغه دا باید حل کړئ تر څو چې دی زه به داسې وکړم دغه سایټ دا به یو ځل ریفریش کړم چې دی ډېر وخت پرې ووغوښتو تر څو چې دی ما ته د آپشن کار شروع کړي. نو ښه راځم اوس دې باندې کلیک کوم چې آیم هیومن. چې کله په هغې کلیک وکړلو ما ته وایي select all the objects that you can fit inside a given item. تاسو اوس مطلب چې دی په دې کې یعنې کم آیټم دلته دې کې څه اچولی شي. فور ایگزامپل زه پکې چې دی دا اچولی شم دا اچولی شم سلیکټ کړئ او نیکسټ کړئ. فقط یو تاسو معلوموي چې آیا تاسو انسان یا نه، بل که چېرته انسان اوسیږي نو اصلا دا کار ریبوټ نشي کولی. خو دا دی پاس شلو ما ورته هغه انتخاب کړلو دا نور مخکې ځي او دلته وګورئ مهمه دغلته چې دی ریټرن بیرته به ستاویږئ او که سټارټ نیو اپلیکیشن نوې اپلیکیشن شروع کوئ او دلته که کنټینوز اپلیکیشن که همدې اپلیکیشن ته بل ادامه ورکوئ. زه کنټینوز وخمه او په دې باندې مې چې کلیک وکړلو دلته ما سره چې دی اصلا تاسو دغه پاس آپشن یې پاتې وي چې دې باندې باید ځان پوهېږي چې کله مې نیو ما په کنفرم باندې کلیک وکړلو تاسو ګورئ په دغې لاندې صحنه کې دې ځای کې دلته اصلا چې دی په دې باندې ځان لومړی چې دی په سر کې هم دلته درکوي دې ځایونو کې. که چېرته تاسو غواړئ سټیټس وګورئ د خپل هغه اپلیکیشن تاسو کړی دی او د هغې معلومات وګورئ دلته هم کلیک کولی شئ. او یا هم چې دی کوم تاسو غواړئ چې دی بعضې معلومات یا نور فایلونه اپلوډ کړئ دلته یې کولی شئ ریکویسټ او یا چاپ شوي کوم دغه چې دی هغه د دې ځای نه هغه او دغه لاندې آپشن دواړه یو خبره ده. نو اما زه نوې اپلیکیشن چې دی دلته دغه کوم نو هغه نوې اپلیکیشن به زه دې ځای کې کومه سي دا ترسره کوم. ښه راځئ نیو اپلیکیشن سټارټ نیو اپلیکیشن باندې به کلیک وکړو داسې. اما که تاسو چې ته اپلای کړی اوسیږي نو په نیکسټ ببل باندې نیکسټ باندې به کلیک وکړئ
او د دې ځای نه خپل هغه کوم اپلای مو چې کړی وي هغه کنټرولولی هم لیدلی شي. تاسو ګورئ موږ سره دا مختلف یعنې دې موږ په دغه مرحلو کې دغه اپلای کولی شو. دې ځای ته راورسېدلی لومړی موږ نه جنرال ډیټا غواړي، ورپسې چې دی ویزا ډیټا، همداسې په ترتیب سره چې دی ډاکومنټ او ستاسو دا غواړي. لومړی موږ نه چې دی ګیونګ نیم غواړي، تاسو به دلته یو نوم ورکوئ چې هر نوم اوسېږي. فیملی ان تخلص ورته ورکوئ، او که چېرته تخلص نه لرئ دې ته چې واچوئ دا به ختم شي. ډیټ اف برث دلته د مطلب زګون نیټه ورکوئ، او دلته مو چې دی واده کړی دی سنګل هستی، او دلته مو ورته چې دی خپل دغه انتخاب کوي چې نارینه او که ښځینه هستی. ډو یو هاف ا فارمر نیم، آیا بل کوم نوم داسې لرئ؟ نه، ورته بل نوم نه لرم. پلیس اف برث خپل د زیږېدلو ځای نیټه دلته ورکوئ. دلته ورته هیواد انتخاب کړئ، فار ایگزامپل افغانستان ولایت، او دلته هم چې دی یو ښار یا فرق نه کوي، ولایت نوم دلته مو لیکئ دلته مو لیکئ، فرق نه کوي. آیا تاسو د برازیل دغه غواړئ د نیشنالټي یعنې لرئ؟ نه، ورته نه یې لرم، دې ته چک واچوم. بل چې دی ایجنګ چې دی اتھارټي، دلته تاسو ګورئ دې ځای کې بس فار ایگزامپل د کوم ځای مطلب چې دی پاسپورټ ایج پاسپورټ مو د کوم ځای نه دی، دلته ورته ځای انتخاب کړئ. ډو یو هاف ادر نیشنالټي، آیا د بل کوم ځای نیشنالټي لرئ؟ دې ته نو، دا نو کوئ. بل چې دی پیرنټس دی، د پیرنټس کې لومړی د پلار معلومات دې ورکړه، که چېرته نه یې غواړې خو دې ته چک واچوه، نه یې مه یې ورکوه. اما کوي دلته به ته د پلار معلومات به دې ورکړې، نوم به او د هغې تخلص او د هغې د زیږېدلو ځای، او دلته به د زیږېدلو هغه نیټه ورکړي. بل چې دی کوم ځای کې دی پاسپورټ اخیستی دی دا، او کوم ځای کې مطلب سلیکټډ، بس دې باندې کلیک وکړه، دواړه ځایونو کې افغانستان ورکړه داسې. او دلته بیا چې دی د مور پاک له معلومات ورکړه چې نوم د مور نوم دی، تخلص همداسې زیږېدلو ځای او نیټه یې، او دې ځای کې هم دا انتخاب کړه، او دا دلته دواړو ځایونو کې افغانستان ولیکه. بل که چېرته کوم بل کس در سره اوسېږي نه چک لرې کړه، هلته نوم ولیکه، نه وي چک ورته واچو، دا ختم کړه. کله چې دې دا تر سره کړلو، او که ضرورت شلو معلومات دې ته وایي چې دی دا پرومې تر دې ځای پورې رسولې، دا سیو یې کړه داسې، او که شاته ځي نو دې باندې کلیک وکړه، نو دې نور ته ریټرن ټو فار ایگزامپل انیشل سټیج، اولني سټیج چې بېرته ځي په دې باندې نه، بلکې موږ به نیکسټ کلیک کوو. ما نه دلته ریکوایرمنټ دا چې دی ضرور دی، زه باید دا ریکوایر دې باندې به کلیک وکړو، دا به چې دی کوم شی دی چې ضرور دی، زه به چې دی د پوهې په خاطر دا چې دی زر ولیکم داسې. کله چې تاریخ په دغه کوئ نو دلته به کلیک وکړئ چې په کوم کال زیږېدلي هستئ، نو دې ځای کې ګورئ په دغه نقطو باندې به کلیک کوئ داسې، او فار ایگزامپل په دغه د مارچ په 8مه نیټه، او کوم شی چې ضرور دی هغه ورته ولیکئ داسې، دا جلال آباد چلو بس ولیکئ. نور کوم چې یعنې دغه علامه ورسره دا سټیریک دا ضرور دی، دا باید تاسو ورکړئ. زه به اوس فعلا دا نن کړم داسې، دا به ناٹ انفارمل کړم، هغې نه پس به بیا نیکس کړم. بل دغلته تاسو باید متوجه اوسېږئ، دغه نمبر چې تاسو ته درکوي دا یا چاپ کړئ، او یا هم د دې عکس ځان سره واخلئ، سکرین شاټ یې کړئ. دا چې دی ډېر زیات مهم نمبر دی، دا هغه نمبر دی چې په دې نمبر په واسطه موږ کولی شو د خپل د دغې اپلیکیشن او د دې درخواست چې موږ کړی دی د دې غونډ سټیټس چک کړو، چې کوم تر کوم حده پورې رسېدلی دی، څه غواړي، څنګه، یعنې مطلب ټول معلومات یې بیا د دې نه ترلاسه کولی شي. دا ځان سره کاپي کړئ، او بیا چې دی که چېرته غواړئ چک کړئ، بیا به تاسو په چک سټیټس باندې کلیک کوئ، نوم ورکړئ، د تخلص مو ورکړئ، او دا کوډ نه غواړي، هغه کوډ ورته ورکړئ، ستاسو ټول معلومات به هلته راوځي چې کوم ځای ته رسېدلي. دا ځان سره یاد لرئ. نو کنټینوس باندې کلیک وکړئ. دلته اوس موږ راغلي پرپز آف د ټریپ، د سفر هدف دې څه شی دی، مین پرپز آف یور ټریپ، دلته کلیک وکړه. څه په خبره، فار ایگزامپل زه چکر ته ځم، ټوریزم مې واخیستلو. اډیشنل آبجیکټ اصلي هدف دې څه شی دی، فار ایگزامپل ولیکه چې دی فار ورک، د کار لپاره ځم. اسټیمیټ ډیټ آف ارایو، کله به دلته ورسېږي، نو دلته یو تقریبي نیټه ورته ورکړه. فار ایگزامپل زه ورته دلته ورکوم چې دی د 2015 کال د اکتوبر کې به زه هلته ورسېږم په دې نیټه باندې. داسې باید ورکړي چې تقریبا یو میاشت دوه ورسره فرق وکړي. هغه ټایم ته ګورئ، ټایپ اف پیریود چې دی څو ځلې ته غواړئ، میاشتې که ورځې، دلته ورځې انتخاب، څو ورځې هلته غواړئ چې پاتې یا مطلب میاشتې. فار ایگزامپل زه ته ورکوم 4 میاشتو لپاره. او همداسې have you ever been to Brazil، آیا کله برازیل ته مخکې تللی او که نه، بس چک ورته واچوه، که تللی یس او که نه نو. همداسې چې دی بل exhibition of the travel documents، کوم ډاکومنټ چې دی ګورئ how well the exhibition of this document
by be made ان کوم ان مطلب دا ډاکومنت چې تا هغې ته لیږي تاسو دلته ما اول وختونو کې خبره وکړله ته خپله سفارت ته ځي که نه ایمیل باندې لیږي او که نه تھرډ پارټیز مطلب دا د یو بل ویب سایټ د طریقې تالته ورته ډبل اپس په واسطه باندې کوي بس زه ورته یم زه خپله ځم او که نه زه ایمیل باندې لیږم که د ایمیل خپل غواړي دا پروسس ته مخکې بوځي اسناد سین راسین کې خپله نه ځي نو ته دا واخله او که وایې چې زه خپله پر دغې ته لاړ شم د دوی خپل هغه ایجنسي ته لاړ شم نو بیا به تاسو ان پرسن واخلئ نو زه بای میل اخلم او راځم په نیکسټ باندې کلیک کوم داسې هغې نه پس د موږ نه ډاکومنټ غواړي ټریول ډاکومنټ د کوم یو دی راکړه دلته موږ ته به راشي د اخره کې دلته لیکلي پاسپورټ مختلف قسمونه لري خو ته به راشي عمومي پاسپورټ یعنې اورډینري پاسپورټ دی دلته د پر اګزامپل چې دی د پاسپورټ دغه ورکه نمبر ورکه او کم دا چې دی د پاسپورټ په کم ځای کې تاته درکړل شوی دی پر اګزامپل چې دی ماته افغانستان کې راکړل شوی دی ښه او هغې نه پس دی بیا دلته راشي دا پاسپورټ دی په کم تاریخ اخیستی دی نو داسې تاریخ به ورکوي چې هلته یعنې دغه پکې باید هغه ورځې پکې مطلب 2024 د فبروري په 15 مې اخیستی دی څه وخت به ایکسپایر کېږي دلته به راشي په دې نقطه باندې به کلیک وکړي او ورته وایم چې په 2029 دغه کې به چې دی ایکسپایریږي هغې نه پس دی بیا دلته موږ نه ادر ډاکومنټس نو ډاکومنټ ته نه غواړي لومړی د ډاکومنټ نوم ورته ولیکه پر اګزامپل زه ورته لیکم چې دی آی ډي مې ورته ولیکه آی ډي کارډ یعنې تذکره دلته مې د تذکرې نمبر ورته ولیکل داسې او دا به څه وخت ایکسپایر کېږي خو دا مهمه نه ده ځکه زموږ ته بعضې تذکرې ایکسپایر لري بعضې نه لري نو ځکه د دا نو لرودلو اوس زیاتره تذکرې ایکسپایر لري نو کولی شي ایکسپایر ډیټ ورته ورکړي دغه چې دی فعلا دا سی پی اف دا خپله یو جدا کارت یا داسې مطلب د مهاجرت یو فورمه غونده کې ده تاسو کولی شئ چې دی دا د یو بل ویب سایټ دی که انشاءالله نیکسټ ټایم زه به تاسو له په هغې کې د دې په هکله معلومات درکړم چې د هغه ځای نه دا فورمه کوم ځای که لرودله مو د دې نه تاسو بیا کولی شئ د هغې نمبر دلته ورکړئ دوه فورمه چک کړئ اما اوس نه لرئ دې ته داسې چک واچوئ دی ختم کړئ نیکسټ باندې کلیک کوئ دې نه پس موږ نه پرسنل ډیټا غواړي دغه پروفیشنل ډیټا مسلکي ډیټا موږ نه غواړي اکوپیشن یا پروفیشن مسلک دې څه شی دی پر اګزامپل زه لیکم چې دی ټرانسلیټر ترجمان پر اګزامپل یا هر څه ټیچر لیکلی شي پرنسپل لیکلی شي د دې وظیفه ورته ولیکه تشریح ورته ولیکه پر اګزامپل چیرته تا وظیفه کړې ده څه څه دې ځای کې دغه معلومات ولیکه پر اګزامپل چې دی آی ټرانسلیټډ documents داسې دا یو شی تشریح ورته ولیکه بل چې دی نرچر اف بزنس ان چې دی دې ځای کې دلته دې نه موږ تېرېږو دا موږ ټول اپشنو پسې نه ګرځېږو اما دلته فقط تاسو نه چې دی د اپلیکیشن خپل دغه غواړي مطلب تاسو دې په هکله لږ معلومات کوم فعالیتونه تاسو که برازیل ته ورځئ هلته به څه کوئ د دې مناسبت څومره انکم ګټه لرئ تاسو په یو اس ډي ټي ولیکئ پر اګزامپل زما دومره چې دی هغه انکم دی پر اګزامپل دا مې ورته ولیکل یعنې ګټه پیسې څومره تاسو لرئ یعنې او بل چې دی امپلایډ تاسو په یونیورسټي کوم ځای کې کار کړی دی کوم ځای کې کار کوئ دا انفارمیشن به دلته ورکړي دې ته سټرډ علامه نشته دی نو زه دا نه ډکوم ځکه ویډیو ډېره اوږدېږي دلته به نوم ولیکئ دلته به لوکیشن کوم ځای کې مربوط مطلب د کوم ځای هغه کوم وظیفه چېرته لرئ دلته به ولایت نوم ولیکئ سټي به ولیکئ ادرس به ولیکئ او زیپ کوډ که د کې چېرته د ننګرهار نه کوئ پر اګزامپل نو تاسو به چې دی 601 لیکئ همداسې که د کاپیسا نه کوئ 1250 به لیکئ همداسې ایمیل دلته ولیکئ چې مهم دی ورسره ټلیفون نمبر ولیکئ دا شي نه همداسې چې دی دلته هماغه مخکینی کوشن دی که چې ته بزنس شروع کوئ کوم رقم څه به کوئ نیکسټ باندې کلیک کوم داسې خو چې دا ډک شي ښه خبره ده ما خو سکیپ کړله نو تاسې کولی شئ بل لومړی چې دی ټیپ اپ مینس اف کنټاکټ کوم رقم تاسو موږ اړیکه ونیسو کوشش کوئ فون ټلیفون باندې خو تاسو ایمیل ورکئ ایمیل ښه خبره ده نو دلته به تاسو ولیکئ پر اګزامپل زه ایمیل ورکوم داسې
ها ایمیل مې ورکړلو. هغې نه پس که چېرته مطلب نور ډاکومنټ تاسو د هغې د کنټاکټ دپاره نور معلومات نو دې باندې به کلیک وکړئ، مطلب فون باندې هم ماته کولی شي کال وکړئ، زنګ ووهئ، لوکیشن ورکړئ. یعنې مطلب اوسنی ادرس پرزنټ ادرس مو کوم ځای کې دی دا ورته فار ایگزامپل افغانستان دی، پروینس او سیری کوم ځای دی، فار ایگزامپل زه لیکم جلال آباد دی. او همداسې چې دی ادرس اوسنی ادرس هم چې دی زه لیکم جلال داسې او نور شي نه تېرېږم دا نور ته دغه ته ځواب ورکوم چې دی از دس ادرس فار کورسپانډینګ آیا دې دا اوس ځواب مطلب صحیح دی دا به دې ته چیک واچوه هو دی کې دا یس کې ورته نو مطلب دا صحیح ادرس دی. او که چیرته چې دی انکلوډینګ بل کم یو نور ادرسونه کې دی ژوند کې مطلب ته ویل یو بل ځایونو کې لکه د کوچیانو کې کوچی اوسېږي نو دی باندې به کلیک کې دلته به ته بل ادرس هم ورکړې ورته ځکه هغوی ګرځنده دي. او کنټاکټ ان برازیل که چیرته ته غواړې په برازیل کې تا سره بیا اړیکه ونیول شي، تا هلته بوکینګ کړی دی مطلب چې دی هوټل دې نیولی دی نو هغې معلومات په ټول دلته ته ورکړې. یا هلته یو شخص پیژنې د شخص نوم به ولیکي داسې، خو زه فعلا دا چې دی داسې نن کوم داسې. خو که چیرته په برازیل کې دغه اوسېږي نو دې ته به معلومات دلته به نه لیکي. لوکیشن هر څه زما دلته چې دی پریزنټ ادرس هر څه شته دی نو زه راځم په نیکسټ باندې کلیک کوم. ښه دغلته چې دی اشتباه ده چې دی ون که د فون نمبرز باید یو دانه بل هم اضافه کړو نو را به شي دې باندې به کلیک وکړو او زه به دا چې دی نو تھینکس پهله نه خلم دلته به راشم او سیل فون نمبر به واخلو او دلته به چې دی یو ټلیفون شمیره ورکړو فار ایگزامپل دا مې ورکړو او د دې نه پس به راشم دا په نیکسټ باندې کلیک کړو. ښه چې کله دا هم پاشه اوس موږ نه چې دی بایومیټریک ډیټا اینډ سکین ډاکومنټ هغه ډاکومنټ چې موږ یعنې بایومیټریک په ورځ باندې یا هلته وړو له ځان سره او بیا هم موږ چې دی غواړو کوم اسناد چې موږ هلته اوس اپلوډ کوو لکه لومړی موږ نه تصویر غواړي. تاسو به تصویر چې دی ویستلی وي د تصویر اصول چې دی په اولني ورقه کې شته دی هغه به ټول وګورئ او په دې باندې به کلیک وکړئ او تاسو به چې دی مای کمپیوټر کې به در سره پراته اوسېږي کلیک به پرې وکړئ هلته به اپلوډ شي. زه فقط یې د پوهې لپاره داسې دلته به امضا به څه وکړئ امضا به ولیکئ عکس ترېنه واخلئ او دلته به امضا ور اپلوډ کړئ. سکین ډاکومنټ کوم اسناد ته غواړئ فار ایگزامپل یو زه غواړم چې دی د ټکټ دی فار ایگزامپل ټکټ باندې مې کلیک وکړلو رالم دا مې چې دی اپلوډ کړه داسې دا یو دانه شلو دا چې کله اپلوډ شلو هغې نه پس ګورئ تاسو په پی ډي ایف کې هم کولی شئ جی پی جي جی پی جي جی آی ایف په دې باندې راشي یو بل ډاکومنټ پکار دی فار ایگزامپل تاسو سره چې دی سی پی ایف فایل در سره شته مخکې تاسو چې دی مطلب د زګون دغه چې دی یو زګېدلو سرټیفیکیټ لرئ نور آی ډي کارت لرئ کوم څه لرئ د ټول دلته ګورئ معلومات دې ځای کې شته دی. پاسپورټ ورته ورکوئ داسې کلیک پې وکړئ دا فار ایگزامپل زما پاسپورټ دی دا شي نه به اپلوډ کړئ داسې نو څومره ډاکومنټ چې دي په دې رقم دلته اپلوډ کولی شي. خو دلته د دې نه مخکې چې دی تاسو ګورئ وروستنی دلته موږ ته وایي کمپلیټ اپلیکیشن زه دغه اپلیکیشن دلته ما چې څه ورکړل دا زه کمپلیټ کوم. تاسو راځئ زه په دې نقطه باندې کلیک کوم چې کله کلیک کوم ما ته وایي دې ته چک پاتې دی دا به چک واچوي دې نه پس پې کمپلیټ باندې کلیک وکړئ. خو دا چې اوس پرنټ ډیلیوري مطلب چې د ریسیپټ باندې کلیک مه کوئ د دې نه مخکې تاسو باید دلته لاړ شئ په دغې باندې کلیک وکړئ. دلته چې د ریکویسټ ناٹ یو مطلب چې د یټ بین فینشډ دا لا چې دی فینالایز شوی نه دی کلیک هیر ټو چوز د لوکیشن ویر یو وانټ ټو سی ټو بی سین مطلب چې د اف الکترونکس کې جوړوي نن تاسو به څه کوئ د دغه نمبر ځان سره یاد ولرئ. یو خبره دوهم خبره دا ده چې تاسو باید چې دی د برازیل کم یعنی مطلب چې ایجنسی ده یا مطلب چې د سفارت دی کوم ځای کې هغې کې به تاسو ځان ته چې دی ټایم ټیبل نیسئ دغه وخت وټاکئ د انټرویو لپاره به وخت تاسو ټاکئ نو تاسو به دلته په دې باندې کلیک نه اخلئ دې ځای کې او دا به شي په دغه نقطه باندې به کلیک واخلئ. تاسو اوس هغه ویب سایټ ته بوځئ په کوم ویب سایټ کې چې تاسو ټایم اخیستلی شي تاسو ته اوس ټایم درکول کېږي نو د ټایم په خاطر چې دی دا پرتګالي ژبه ده دا به انګلیسي ته وژباړو. ښه اوس وګورئ برازیل کنسلټ سروسز دی دلته اوس اصلا زه به دلته ټایم چې دی راځم زه ټایم لومړی ما ته وایي چې دی ویر لوکیشن دی دلته ولیکه فار ایگزامپل زه افغانستان لیکم. اوس دلته موږ ته چې دی اسلامیک ریپبلیک اف افغانستان چې دی د دې اصلا امبیسي په دلته چې دی د افغانان به چې دی د برازیل دغه اخلي نو اسلام آباد امبیسي ته به ځي نو هلته چې ته هغې ځای ته ځي نو ګوره ریکویسټرز ات دس کنسلټ آفیس
یعنی مطلب که غواړئ اوس په دې ځای کې تاسو یعنی د اسلام آباد په دې کې تاسو یو کنسل دغه واخلئ نو راشئ په دغه نقطه ورته کلیک واخلئ. تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ داسې او تاسو یو بل سکرین ته بوځئ. ها چې کله دلته راوسئ دلته وګورئ enter with gov.br دا یو ویب سایټ دی. دلته تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ او کوډ حساب کتاب به مو ورکړئ او تاسو به ځان لپاره یو ټایم تاسو ته به د سفارت د کوم چې اسلام آباد کې دی د هغه سفارت تاسو ته به یو دغه درکړي یعنی تاسو به ټایم چې هغه ټایم لپاره به تاسو چې دی هماغه ویب سایټ ته ورځئ دغې ته ورځئ هماغه اسلام آباد کې چې کوم دغه د امبیسي دی هلته به ورشئ او هغه ځای کې به خپل اسناد هر څه به ځان سره ویسئ هملته ستاسو غونډه پروسس هلته ترسره کېږي. چې کله پروسه ترسره شو هلته تاسو ته یو رسید په بینک کې پیسې تحویل کړلې پرسنلی عملته ورکوئ او که نه دلته بیا اپلوډ کوئ. تاسو ګورئ ما دغه اپلیکیشن نه دی سبمیټ کړی لا اوسه پورې. دا چې دی تاسو کله غواړئ دا چې دی کله پرنټ ډیلیوري ریسیپټ زه دا چاپ کوم دا هم چاپ کولی شئ خو تاسو به لومړی دلته ځان ته ټایم ټاکئ هغې نه پس به بیا تاسو ګورئ زه راځم په دغه نقطه باندې کلیک کوم. دا ما ته چې دی زما د فارم دغه جوړی راته ګورئ دا زما فورمه شول اصلا کوم انفارمیشن چې ما ورکړي دي دا به تاسو څه کوئ دا به ځان سره پرنټ کړئ په دغه نقطه باندې به کلیک وکړئ داسې دا به تاسو سره سیو شي. چیرته سیو کوئ په ډیسکټاپ باندې نوم ورته ورکوئ ورې کوئ کنی به سیو یې کوئ. دا موږ سره سیو شول دلته دا هغه فورمه ده چې کله موږ هغه ویب سایټ کې چې دغه ویب سایټ دی دلته موږ چې دی ټایم اخلو هغه ټایم په ورځ باندې چې کله زموږ انټرویو وي دا به موږ له ځان سره هلته وړو هر پروسس به زموږ ټول هملته ترسره کېږي. هلته به موږ سره چې دی د کنفرمیشن د هر څه په هکله چې زموږ کله کارونه تکمیل شلو نور د دې نه پس به موږ څه شی کوو تاسو چې کله هر څه مو ترسره کړه انټرویو مو ورکړه نور راته ویې منتظره شه نو ته به دلته راځې چیک سټیټس ته به راځې او هغه کم کوډ نمبر چې دغه کوډ نمبر دی دغه په تا سره اوسېږي دا به ته ګورې راځي زه په دې باندې کلیک کوم داسې همدلته به دا کوډ نمبر به ورکوي دلته به خپل تخلص ورکوي او همداسې د زیږېدلو نیټه او په دې باندې به کلیک کوئ چې زه مطلب انسان یم نو دې باندې چې کلیک وکړلو تاسو به نور سرچ ته راځئ نور به ستاسو پروسس هلته چې کېږي چې هغه تر کوم ځای رسېدلی دی خو دا په هغه وخت کې چې کله تاسو هلته لاړ شئ او ټایم مو اخیستی وي انټرویو مو وکړله هغې نه پس به دا پروسس چې دی تاسو خپل دلته چیک کولی شئ. د دې لپاره د نور داسې ګټورو ویډیوګانو او ورپسې ورسره چې دی د برازیل د بشري ویزو د اپلای لپاره د دې مربوطه نور پروسس لپاره نور څه کوم ډاکومنټ دي د دې لپاره زمونږ چې دی یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ درسره انشاءالله په دې برخه کې به موږ تاسو ته چې دی نور سرچ کوو چې څنګه کولی شي تاسو بشري ویزې کې یا هغه کسان چې نور کوم ستونزې لري ژورنالیزم پاتې ژورنالیستي خدمتونه یې ترسره کړي وي هیومن رایټس کې کار کړی وي همداسې بشري یا پر اگزامپل چې دی د وومن رایټس کې کار کړی وي یا ورته ستونزه ده په یو هیواد کې پاکستان کې ورته ستونزه افغانستان کې شته یا ژوند یې مطلب د ګواښ سره مخ دی دوی به اپلای څنګه کوي د دغې لپاره اسناد کوم ضرور دي څنګه برابر شي دا به انشاءالله په راتلونکي ویډیوګانو کې تاسو ته انشاءالله ترسره وو. مننه د لیدلو نه.